سفر وروسته زموږ موټر یو کنډواله کور ته نږدې ودرېد او یو کس مو خواته رانږدې شو. ژر ژر راځه، داسې چې په لاره لاړ شي، په لاره کې دې یخ ووهي. څه غر؟ ما بښئ، کېدای شي دلته کښېنم؟ هو، ته کولی شې کښېنې. څه فکر کوې چې څه وخت به له دې ځایه لاړ شې؟ نه پوهېږم، زه 2 شپې کېږي چې دلته یم، خو هره شپه یوازې کسان راولي. په هر حال زما نوم امید دی. ژر ژر پورته شئ، کلکې ونیسئ چې ونه لوېږئ. ولې دا موټر دومره تېز ځي؟ موټر یوې دښتې ته نږدې ودرېد. ټول یې ښکته کړه. هوا ډېره تیاره او سړه وه. اوف 15 ساعته مو پلي مزل وکړ. وروره لږ اوبه لرې؟ زما خلاصې شوې. والله زما هم خلاصې شوې. له پولې هاخوا د ایران خاوره ده. کله چې تېر شوې مخامخ وړاندې لاړ شئ. کله مې چې وویل منډه وکړه. ژر اغزن سیند څخه ځان واړوئ. ځنډ مه کوئ، ځنډ مه کوئ، کنه ټول نیول کېږو. منډه کړه، منډه. ژر کوه، ځان لږ وښوروه. هله ژر کوه، ژر له سړک تېر شه. ډېر ستړی وم. نه شوای مې کولی چې منډه ووهم. بایک مې هم په اغزن سیم کې بند پاتې شو. او بایک مې وتښته لعنتي، بایک دې پرېږده. له 15 ساعته په دې تګ وروسته مې د ګرځېدو وس نه درلود. امیده یو څوک دې مرسته وکړي. قاچاقبر چېرته؟ د 2مې برخې پای. د هغو کسانو روایت چې لاړل او هره شېبه یې دعا کوله، کاشکې نه وای